بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شعبان المعظم 9 چې د 1402 د وري حمل د لومړۍ نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ترکمنستان مری ښار کې د اسلامي امارت کنسول سره د هرات والی لیدنه. په دې لیدنه کې د برېښنا سوداګرۍ او ترانزیت د اسانتیاو په اړه خبرې وسوې. د سرحدونو او قبایلو د مخورو سره د دغه وزارت مسلکي معین لیدکاته. په دې لیدنه کې د ټولو پرګنو پر یووالي ټینګار وسو. او په هرات کې د 1402 ورځنیز کال پیلېدل. د پوهنې رئیس وایي ټول ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وي. او اوس هم خوا مو کړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د بهرنیو اړیکو د استازولۍ مرستیال په حضور کې په ترکمنستان کې د مری ښار کې د اسلامي امارت کنسول سید عبدالغفور قریشي سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې مولانا اسلام جار د ترکمنستان برېښنا په برخه کې د اسانتیاو راوستو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه خبرې وکړي. وروسته ښاغلي قریشي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ، برېښنا او ترانزیت په برخو کې به د اسانتیاو راوستو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو په برخه کې زیار وباسي. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د هرات ښاروال ملا عبدالرازق راشد او یو شمېر نورو ادارو د رئیسانو سره لیدنه وکړه. د هرات والي په دې لیدنه کې د روژې په مبارکه میاشت کې په بازارونو کې د احتکار مخنیوي او خوراکي توکو بیې پر کنټرول ټینګار وکړ. په دې ناستې کې پریکړه وسوه چې د یوې بوجۍ 25 کیلویي اعلی وریجو بیه 2200، د چرګ 1 کیلو غوښه 140 افغانۍ، د وري او مرغومي غوښه 410 تر 450، 1 کیلو ویلې غاز 48 افغانۍ او د وچې ډوډۍ د زولۍ 260 کیلوګرامه وټاکل سي ترڅو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته سي. مرخوالو هم ژمنه وکړه چې د خوراکي توکو د بیې د کنټرول په برخه کې به هڅې کوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت مسلکي معین د سرحدونو وضعیت او د قومونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت په موخه هرات ته سفر کړی دی. د دغه وزارت معین ټینګار کوي چې قومي او سیمه ییز اختلافونه دي د مسجدونو، ملا امامانو او مخورو د لارې حل سي. د بل لوري د هرات بېلابېلو سیمو یو شمېر مخور او مشران هم د قومونو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوي. نور حال په چمتو کړي رپورټ کې. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین په هرات کې د قومي مشرانو او مخورو سره په لیدنه کې د ټولو قومونو پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. هغه وایي اوس چې امنیت ټینګ شوی او د فساد جرړې ایسته سوي دي، نو د دې وخت دی چې هیوادوال په یووالي او ورورولۍ سره د خپلې خاورې د ودانولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان شرق، غرب، جنوب، شمال، مرکز شپه ورځ مسلح خالصه یوازې د جامعې سره ګرځه راګرځه آزاد، هیڅ مشکل نشته. امن تأمین د هیڅ د دشمن او د غلو د اختطافي هیڅ طرف نه لګېږي. دا څه شی دی؟ دا د اسلامي امارت د اخلاص، د اسلامي امارت د اسلامیت دی. اسلامي امارت مشرتابه، قیادت مو د خدای جل جلاله، د قرآن د خدای جل جلاله د احکام 100% کې پابند او په اسلام باندې 100% کې عامل او متشریع. د بل لوري په هرات کې قومي مشران او مخور وایي ټول قومونه سره وړونه دي او سرحد میشتو قومونو تل د پولو په ساتنه کې زیار ایستلی دی. پس وظیفه هر فرد مسلمان و افغان که باید با گروه های دینهانی که در کوچه و کنار پیدا میشه من حیث چک‌وجبی اسلامی و ملی مراجع ضبط آنان در ایران قرار داده تا خدای نخواست باید مشکلات بی‌وطن به وجود نیاید. امروز بعد از رفتن روسا خداوند مجاهدین رو موفق کرد. امروز بعد از رفتن امریکایی‌ها مجاهدین رو خداوند موفق کرد. ما امیدواریم که به این دوره کلمه فی سبیل الله
از یاد فرد برد مجاهد یک کار نداریم. با آمدن امارت اسلامی افغانستان این صلاحیت با فرد یک افغان با فرد یک چیز با فرد یک مسلمان داده شده که او از حق دفاع کنه و یک چیزی هم که خوب و بد ببینه تفریق بکنه متوجه بشه که کدام کار خوب بود کدام کار بد. که الحمدلله بسیار وقت مؤثر ما جناب رئیس داده که هر وقت ما مشترکی داریم با ملت و از مردمای دوردست میخواه از مردم مشکلی سرتون نباشه هم شریک حال می‌سازیم. د قومي مشران او مخور ټینګار کوي چې د اسلامي امارت سره یو ځای به د خپلو پولو څخه دفاع کوي. ملت همه خواستشون همین بوده که یک نظام اسلامی یک نظامی که پاسخگوی نیازهای این ملت مسلمان باشد و عدالت در این کشور به وجود بیاید. و ما برای اینکه بتونیم بهتر امورات را سازماندهی بکنیم و مدیریت بکنیم و بخشی از مشکلات جامعه حتما توسط شوراهای قومی قابل حل فصل خواهد بود و لذا بنده حقیق پیشنهاد میکنیم که شوراهای اقوام انشاءالله در اسرع و فعال شود. د یادونې وړ ده چې د سرحدونو وزارت جګپړو چارواکو د دې نه مخکې هم هرات د سفرونو په ترڅ کې د پولو پر ساتنې او د قومونو پر یووالي ټینګار کړی دی. د هرات د ورزش او بدني روزنې رئیس مولوي ګلاب الدین خپلواک د صرافانو ټولنې د فوټبال لوبډلې د تمریناتو د بهیر څخه لیدنه وکړه. په نظر کې د صرافانو فوټبال لوبډله د هرات په استازیتوب د هیواد په غوره لیګ سیالیو کې ګډون وکړي. مولوي خپلواک د دې باشګاه رئیس او ملګرو ته د قدردانۍ لوحه اهدا کړه او دغه لوبډلې ته په راتلونکو سیالیو کې د بریالیتوب هیله وکړه. د 1402 نوي روزنیز کال د پیل سره سم د هرات د پوهنې په ریاست کې مسؤلان وایي په روان کال کې به د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستې وي. د هغوی په وینا د درسي کتابونو د کمۍ موضوع هم تر یو بریده د یونیسف ادارې په همکارۍ حل شوې ده. د یو شمېر ښوونځیو استادان هم د کورنیو څخه غواړي چې خپل اولادونه د لوست لپاره په ښوونځیو کې ثبت کړي. نور حال په راپورټ کې. دلته په هرات ښار کې د نوي تعلیمي کال په پار د یوې غونډې جوړېدل. د دې سره سم د هرات د پوهنې رئیس وایي په نوي روزنیز کال کې به هیڅ ښوونځی د زده کوونکو پر مخ تړلی نه وي او څه د پاسه 200,000 زده کوونکي به ښوونځیو ته ورسي. به تمامی ولایت هرات الحمدلله هیچ مکتب مسدود ما نخواهیم داشت. در این سال تمامی مکاتب ما انشاءالله به پالیسی امارت اسلامی افغانستان باز خواهد شد. بیش از 1100 خوردی مکتب باز خواهد شد. انشاءالله به دروس خویش ادامه خواهند داد. د دې سره سم په هرات کې ښوونکي د کورنیو څخه غواړي چې خپل اولادونه د زده کړې لپاره په ښوونځیو کې ثبت کړي. توقع ما از تمام خانواده علمدوست هرات این هست که همواره بیایم در کنار معارف خود باشن، چون معارف به تنهایی خود نمیتونه کار بکنه. وقتی مردم در کنار او باشم دست به دست هم بدیم میتونیم یک معارف خوب و یک معارف نوین رو داشته باشیم. خواستم از اولیای شاگردان اینه که همه شاگردای عزیز روان کنن به مکاتب به روی شاگردا باز است، میتونن که بیان ثبت نام کنن و به هر مکتبی که نزدیک خانه از اون است بیان به تعلیم و آموزش و ادامه بدن. د هرات د پوهنې رئیس په وینا اوس مهال د ښوونکو یو شمېر خالی بستونه موجود دي چې د مقررې وړاندیز د هیواد مرکز ته لیږل شوی دی. 2 تنه د اخلاقي فساد په تور د امنیتي ځواکونو د لوري نیول شوي دي. د لومړۍ امنیتي حوزې منصوبینو 2 تنه چې یوې نارینه او بلې ښځه د اخلاقي فساد په تور دغه حوزې د مربوطاتو څخه نیولې دي. د دې کسانو دوسیې ترتیب او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اومانو بوټي 60 پلاستیکي کڅوړې نیول شوي دي. د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ منصوبینو د دې ولسوالۍ د مربوطاتو څخه دغه 60 کڅوړې اومان ترلاسه کړي او په تړاو 2 تنه نیولې دي. دغه کسان د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. او د هرات امنیه قمندانۍ د منصوبینو د لوري 2 تنه د غلا په تور نیول شوي دي. د هرات د غوریان ولسوالۍ منصوبینو دغه ولسوالۍ مربوطاتو څخه 2 تنه د 2 غلاسو موټر سایکلانو سره نیولې دي. دغه کسان هم تر څار لاندې دي.
او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر نیمه وریاض الور درجه 19 تیتای 9، غوریان د ورش تتکل الور درجه 60 تیتای 11، کراخ نیمه وریاض الور درجه 12 تیتای 8 او پشتون زرغان د ورش تتکل الور درجه 60 تیتای 11. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د ترکمنستان مری ښار کې د اسلامي امارت کنسول سره د هرات والي لیدنه. په دې لیدنه کې د برېښنا سوداګرۍ او ترانزیت د اسانتیاوو په اړه خبرې وسوې. د سرحدونو او قبایلو د مخورو سره د دغه وزارت مسلکي معین لیده کاته. په دې لیدنه کې د ټولو پرګنو پر یووالي ټینګار وسو. او په هرات کې د 1402 ورځنیز کال پیلېدل. د پوهنې رئیس وایي ټول ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وي. درنو محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شپې ولرئ.